مجلس نکاح دا یو ډیر عظیم شی دی په ټول واده کې اهم شی چې دی هغه مجلس نکاح دی. نکاح چې تړلې کېږي ټول خلق به داسې ناست ټول خلق او هلک او وکیلان هغه ګوان موان چې دی به کېنولي بیا به د نکاح الفاظ دومره په اوچت اواز ملا وایي چې ټول مجلس یې اوري. د جنۍ نامه به علی الاعلان واخلي چې دا فلانه چې د فلانی لور ده ته سړي په نکاح صحیح شرعي محمدي سره دې فلانی سړي ته ورکړې وا ور دې کړه ابو وی ما ورکړې وا ور میکړه تا قبول کړې وا او قبول دې کړه دا بوي علی الاعلان دا سنت طریقه ده. اوس بسړی ناس دي مولا به ګورته کی چاله جی نکاح ضرورت لري ګورته کی هغه وکی پس 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 ابل ته وکی پس 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 وره وې لګه د چینای نامه ده تاسو ماته ګوري وې د چینای نامه ده لګه د خلکو مخ کې نه دی اخسته پکار ٹھیک ده. نو چې د جنای نامه یعنی د سړو مخ کې اغستل خو جرم دی او دا جنای نه چې غیر چاپیر ټول دمان رواني او په دا سړک دی په منځ کې دا روانه کړي دا جرم نه دی دا جرم نه دی. دا د دنیا لچگان ور سر رواني او صاحب دا چغي وي او لته یو بل ورکي یو بل په سټولي دا جرم نه دی. دا لک نه د ډزو سپې جوړ کړي کله په یو منډه کوي او کله په بل طرف دا جرم نه دی. او د نکاح په وخت کې د جنۍ نامه اعلانیه اخیستل چې دی دا جرم دی. ولې د جناب محمد رسول الله د لور نکاح بیبي فاطمه خپل لور چې پیغمبر حضرت علی ته په عقد نکاح کې ورکولا د دې نکاح جناب محمد رسول الله په خپل تړلو د صحابه په مخ کې وې چې تاسو ټول په دې گواهان یې چې ما فاطمه بنت محمد حضرت علی ته په عقد نکاح کې ورکړی دا خپل لور نکاح په خپل تړلو. سنت طریقه استادا چې د چا د لور واده نو پلار به د خپل لور عقد په خپل کوي پلار پټ شي نکاح مجلس ته نه راځي د جنای کار دی شرم دی ته د امیر صاحب په توفه ولګي چې دا وریجې په غواړي شرم نه دی چې دا غوړي په غواړي شرم نه دی چې دا ښځې د جواب ورولېږلو چې بینډ دې نه یې راوستی د لور ډولۍ به نه در کوم چې تماشې نه یې راغلي د لور ډولۍ به نه در کوم دا شرم نه دی. او د نکاح په ټایم کې ستا موجودګي چې دی دا شرم دی. وایم چې سړی ورک شو بالکل بني آدم ورک شو